آیا تا د خپل تعلقات یو جایزه اخیستې ده چې ته څوک یې او چا له په کار ورغلی که بس همیشه به څوک چې دی هغه ستا مدد کوي ته به د چا مدد نه کوې. تا هغه سره چرت ولیدی چې د یو دوست چې مدد وکړي څومره روحاني سکون و تا ته، څومره روحاني خوشحالي و تا ته میلاویږي. تا هغه سره د دې یو مزه اخیستې ده، هغه سره د یو خوند پر اخیستی دی چې د یو چا جایزه کار دی ورپره کړی تا ته څومره خوشحالي میلاو سي، څومره طاقت میلاو سي. تا هغه سره د دې مزه اخیستې ده. همیشه هر سړی به ستا کار کوي، ته به د هیچ چا کار نه کوې. ته به دا وایې چې یاره زما دوست څوک نسته. آیا ته هم د یو چا ښه دوست جوړ سوی؟ تا د خپل تعلقات هغه سره جایزه اخیستې ده چې یاره زما په دا ټولنه کې کومه طریقه ده، زه څه کول غواړم، زما مقصد څه دی. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو چې یو سړی خپله جایزه واخلي چې یاره زه د چا په کار ورغلی یم، که بس مازې دا رقم ژوند تېروم چې بس په یو کونج کې ناست یم خانه بدوشي کوم او دا رقم یو جلا ژوند تېروم. همیشه د یو چا په کار ورسه، دا د ټولنې او ستا د ګروت دپاره د طاقت دپاره ډېره فایدهمنده ده. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو چې څنګه ته د یو چا په کار ورتلی سې او د ټولنې یو ښه وګړی جوړېدی سې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما یوټیوب چینل. دلته هر ماخستن موږ مجلس کوو د پښتنو په حواله باندې، تاریخ په حواله باندې، د تصوف په حواله باندې، د ټولنې په حواله باندې، د تعلقات په حواله باندې، د مور پلار او سره تعلق په بنیاد باندې، د ورونو د خویندو سره تعلق، د یارانو دوستانو په حواله باندې تعلق، په دې حواله باندې موږ مجلس کوو چې څنګه یو داسې ناکاره انسان، څنګه موږ کارآمده سړی جوړولی سو چې د هغه سره د هغه یو رهنمایي وکړو، د هغه یو دا رقم سلف گروت وکړو، د هغه یو دا رقم حالات برابر کو چې ذهني طور هم جسماني طور هم چې دی د دې ټولنې یو ښه فرد جوړېدی سي او بیا و ټولنې ته طاقت ورکولی سي، خپل خاندان ته طاقت ورکولی سي، د خاندان نوم روښانه کولی سي. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. خو د هغه څه مخکې تاسو د نقیب کزي دغه یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ. بیا هر ماخستن چې زه دلته کله ویډیو اپلوډ کوم نو دا تاسو ته هم چې دی ډېر زغرده در ورسیږي. دوستانو، د خپل پر موضوع به راځو. د خپل تعلقاتو د دوستۍ جایزه واخله چې یاره ته د ځان سره یو سوال وکړه چې بایی زه د یو دوست په خبرو کې ګه سره دلچسپي لرم که نه لرم، که بس دی راته ګایږي زه بس اورم هیڅ توجه نه ورکوم. بایی یو دوست که یو مسله ورپېښه ده د وینې په حواله باندې، د بلډ بینک په حواله باندې، د یو روزګار په حواله باندې، یو دا رقم یو مسله درته ورپېښ سوله چې دی یې خوارکی یې کړ نسي حل کولی، په دا کې ته مدد ورکولی سي. آیا تا کله د یو دوست مدد کړی دی؟ هغه په کم وخت تا کړی دی؟ ځان سره یو سوال وکړه چې بایی تا یو وس درلودی، طاقت یې درلودی، تا د دا دوست مدد وکړي که نه وکړي. په دې حواله باندې تا هغه سره د خپل تعلقات جایزه اخیستې ده چې یاره په دا ټولنه کې زه څومره دوستان لرم. دغه دوستان چې کله یو کامیابي حاصله کړي، یو اچیومنټ وکړي، یو ګول حاصل کړي، یو ترقي وکړي، زه په خوشحاله کېږم که خوابدي کېږم. زما هغه وخت رویه څه شي؟ ته د ځان سره یو واره چرت ووایه چې ته د منفي خیالات مالک یې که د پازیټیو مثبت خیالات مالک یې. آیا ته د یو دوست په خوشحالي باندې خوشحاله کېږي؟ تا ته سکون میلاویږي؟ که هغه کامیابي حاصله کړي، یو ښه سکول کې یو ښه نمبر، په کالج او یونیورسټۍ کې ښه نمبرونه واخلي، پوزیشن واخلي، په دفتر کې یو ښه پوزیشن واخلي، یو څوک یې اپریسیشن لیټر ورکړي، یو ایوارډ ورکړي، یو انعام ورکړي، یو سرټیفیکټ ورکړي، یا مور پلار و دا بچیانو ته د هغه یو حوصله افزایي وکړي، یا په ټولنه کې ملا صاحب یا ټیچر یا قبایلي مشر یو څوک چې دی هغه یا سیاسي مشر یا د سپورټس په حواله باندې څوک به چاته یو ایوارډ ورکړي، یو ستاینې وکړي، په تقریر
تقریر کې یو ذکر وکړي، په ویډیو کې یو ذکر وکړي، په تحریر او په کتاب کې یو ذکر وکړي، آیا تا دا ثابته کړې ده چې ته په هغه باندې خوشحاله کېږې که خوابدي کېږې؟ که ستا یو دغه دوست چې دی هغه ترقي پیدا کړي، هغه یو پوزیشن پیدا کړي، ستا په ذهن او په دماغ کې د هغه څخه نفرت زیاتېږي که کمیږي؟ ته د دوستانو حوصله افزایي کوې که حوصله شکني کوې؟ ته د ځان سره ګه سره چورت ووه چې بای ته د کوم ذهن مالک یې، د کوم سوچ مالک یې. بیا به تا ته معلوم سي چې یاره زه په کومه خوا ځم کوم نه ځم. آیا زه د ټولنې دپاره، د دې معاشرې دپاره، د دې خاندان دپاره زه فایدېمنده یم که نقصاندې یم؟ زما وجود د خلکو دپاره نقصاندې دی که فایدېمنده دی؟ په قرآن شریف کې هم ذکر راغلی دی، بعضې خلک د خلکو اصلاح کوي او دا وایي چې موږ خو د خلکو اصلاح کوو، اصل کې هغه فسادیان دي. نو ته خپله چورت ووه د ځان سره، بار بار د شپې چې کله بیدېږې یا سهار چې راپورته کېږې، یا دا رقم په تنهایي کې چې ته کله چورت ووایې د ځان سره دا فیصله وکړې چې آیا زه د خلکو په کامیابي باندې جلن محسوسومه، جلسي محسوسومه، زه حسد محسوسومه؟ حسد خو تاسو ته در معلومه ده چې څومره سخته ګناه ده. په حدیث کې خو دا هم راځي چې بهی دا حسدناکه خلک چې دي، کس چې کوي دا په خپل اور کې سوځېږي. یو خو د بل اور دی نه، یو خپل اور یې په خپله پر ځان باندې بل کړی دی او دی سوځېږي. دا څومره خطرناک خبره ده چې یاره ته د په خپل اور کې سوځل کېږې شپه ورځ. هغه دې ترقي کوي خو ته دلته جلن محسوسوې، ته دلته نفرت محسوسوې. نو ستا د تعلقات ته خپله یو واره دغه جایزه واخله چې یاره په ما کې دا شی سته که نسته. ته زه د یو چا په کامیابي باندې حسد محسوسومه که خوشحالي محسوسومه. او څه خو بیا داسې دوستان دي چې هغه ټاکسیکس دي، یعنی ټاکسیک دي. هغه داسې دي چې هغه ستا ماحول، ستا سوچونه در منفي کړي. ټوله ورځ مایوسي چې دی هغه و تا ته درکوي، ټوله ورځ داسې خلک چې هغه و تا ته غلطه لاره درښیي، تا پر غلطه لاره باندې روانوي. دا ټاکسیک سوچو والا خلک دي. دا هغه خلک دي چې تا ته منفي رویه درښیي چې یاره د پلانکي سره دا وکړه، نن به زه دا وکړم، زه به نن دا وکړم. دا ټول چې دي هغه خلک دي چې هغه ستا ماحول، ستا چاپېریال نور در خرابوي. نو ته دا چورت ووایه چې یاره زما ناسته ولاړه د چا سره ده، زما کمپنۍ د چا سره ده، زما صحبت د چا سره دی، زه د چا سره ناسته ولاړه کوم، د چا څه زده کوم. آیا زه د علما سره ناست یم، د سکالر سره ناست یم، د کتابو باندې کتابو سره ګرده ژوند تېرومه؟ ولې کتاب یو بهترین دوست دی نه. زه د کتابو سره دا رقم خلک چې هغه یو څه زده یي، د علما یي، طالبان وي، شاعران وي، ادیبان وي، سکالر وي، منفي سکالر نه، ښه دانشوره خلک وي، دانشخور خلک نه وي، د هغوی سره ناسته ولاړه کومه. نو ستا سوچونه به هم بیا هغه ته راسي. ته که د عطر په دکان کې ناست یې، ظاهره د خوشبوی بیا تاله درځي. او که ته په بدبوداره ماحول کې ګرده ورځ ناست یې، نو ستا سوچونه به هم بدبوداره یي او غلط خیالات به تاله راځي. او دا به د ټولنې دپاره، ستا دپاره او ستا د خاندان دپاره ډېره خطرناک خبرې. نو ته یو واره د خپل تعلقات جایزه واخله چې یاره زه د چا خلکو سره ناسته ولاړه لرمه، آیا زه پر خلکو باندې د خلکو په کامیابي باندې خوشحاله کېږم که خوابدي کېږم؟ که خوابدي کېږې د دې مطلب دا دی چې ستا پر سوچو باندې د منفي رویې ډېر غلط اثر دی. ستا سوچونه چې دي هغه غلط دي، د هغه معیار او بنسټ غلط دی، هغه غلط سوچونه وي، هغه شیطاني وي، ابلیسي سوچونه وي. لہذا ته به یو واره د دې څخه ځان راباسې. ته به په چیش باندې ځان راباسې؟ ته په یو ښه کتاب باندې، د یو ښه ناسته ولاړه خلکو سره چې ناسته ولاړه کوې، په یو ښه لمونځ اودس باندې، په یو ښه د الله پاک په ذکر باندې، په قرآن شریف د حدیث په مطالعه باندې. او که ته انپړه یې، نو بیا د تعلیم یافته خلکو سره به ناسته ولاړه کوې، د مشرانو خبرې به منې، د تبلیغیانو سره به ناسته ولاړه کوې. چیرې چې د الله پاک د رسول خبره کېږي، د هغوی سره به ناسته ولاړه کوې چې د هغوی
ښه سوچونه و تا ته منتقله سي. ولې؟ ته به یو واره دا غلط سوچونه د ځانه څخه باسې، د دا لوښي به خالي کوې، په دا کې ګنده اوبه پراته دي. اوس که یو موږک چې دی هغه په یو بالټۍ کې یا په اوبو کې ولویږي، نو ته که هر څومره ګیلاسونو پیالې اوبه جین راباسې، هغه اوبه نورې نه څه پاکېږي، هغه ته راګندی. ته یو واره د هغه څخه د څاه څخه یا د غټ لوښي څخه هغه ګندګي راوباسه، بیا هغه ته صفا اوبه ور واچوه، نو دا رقم به ستا سوچونه هم صفا سي، لکه په دا لوښي کې چې اوبه پراته وي. نو ته څه ته راکوی سې؟ د خدای په ذکر باندې د علماو، د مشرانو، د خلکو سره، د تبلیغیانو سره، د ښو خلکو سره چې ښه عقیده لري، نه حنفي عقیده لري، د هغه سره چې ناسته ولاړه وکړې، انشاءالله تا به هم ته وګورې څوکه به ستا سوچونه مثبت لر راځي. او همیشه پر چا باندې تنقید مه کوه چې پلانکی دی دی، دا رقم ستا سوچونه څوکه خرابېږي. همیشه په چا پسې غیبت مه کوه، شاته پسې ګایېږه مه، چغلخوري مه کوه، شیطانت مه کوه. دا هغه رویې دي چې ابلیسي او شیطاني رویې دي، ستا سوچونو، ستا وجود، ستا شخصیت در خرابوي. لہذا د دې څخه به ته ځان ژغورې. او دا څه ته راکېږي؟ یو د الله والا د خلکو سره په ناسته ولاړه باندې کېږي. او ته د خلکو تا سره حوصله افزایي کړې ده، که څوک یو ښه کار وکړي، ته یې باید چې حوصله افزایي وکړې. دا هغه شیان دي چې د خپل تعلقات ته جایزه واخلې، د خپل وجود، د خپل شخصیت، د خپل لایف سټایل، د خپل طریقه کار او د رویې ته جایزه، بل ته اثر نه واخلې، نو انشاءالله د تا څخه به یو نوی انسان جوړ سي، یو نوی سوچ به په تا کې پیدا سي. نه نو که ته دا رقم نوی سوچ پیدا کوې، د دې دپاره ضروري ده چې یو واره خپله دغه بیماریانې، دا روحاني بیماریانې و تا ته معلوم سي. هله به که خدای کول ته به د دې قابل جوړ سي چې بیا به ته د دوستانو ښه مدد کوې، که یو څوک په تکلیف کې وینې پکار وي، پیسې پکار وي، یو دا رقم بل کار به وي. نو زموږ د پښتنو چې اشر به ولو نه، یو چا به کور ته یو کار کوي، یو شی به په کلي و محلې والا پر دوستانو بیا غږ وکړي چې بهی تی راسئ د ما سره کار وکړئ، زه یې کړی یم. بیا به د دا کلي او دا خلک دا به ګرده سر رالو، په ګډه باندې بیا هغه کار ډېر په فوري طور او په خوشحالي باندې وکړي، او پیسې به هم د هغه څه نه غوښتلې، خود به یو چای می، اوبه و، یو شلومبې و، پیاز و، ډوډۍ و، ټکۍ خو به یې خامخا ورکوئ. لیکن زموږ د پښتنو چې کومه رویه وله چې اشر به موږ کوئ، په ګډه باندې به موږ د یو چا داسې کار کوئ چې هغه بیا وس نه درلودی، د مزدورانو، د مستریانو، نو دا د کلي یاران دوستان به ګرده سر را جمع سلو، او د کار بیا مشترکه بغیر موضوع فری ور وکړي، او ویډیار به ور وکړي. نو دا رقم لکه دا موږ په مړي کې چې د مړي تدفین چې کوو، نو دا ګرده نه د خدای دپاره لګیا وي، نو دا دې دپاره خو موږ څه چاته پیسې نه ورکوو، خو د خدای دپاره دا یو خدمت کوي چې زموږ آخرت او دنیا دواړه برابر سي. نو دوستانو، د خلکو حوصله افزایي شروع کړئ، غیبت ختم کړئ، په شا پسې چا پسې مه ګایږئ، منفي سوچو باندې کابو واچوئ چې دا ابلیسي قوتونه ستاسې شخصیت در ختم کړي. خپل شخصیت وپېژنئ، خپل تعلقات او دوستیان معلوم کړي چې بای زموږ دوست څوک دی، او دشمن خو نو په کار نه دی چې څوک پیدا کړي، دشمنیان یې باید چې څوک ختم کړي. نو انشاءالله تعالی دغه موټیویشنل ویډیو ده، دا د شخصیت لپاره د جوړېدو دپاره به انشاءالله تعالی ستاسو د ګټې سبب جوړیږي. نورو ته هم شیر کړئ، کمنټ پر ورکړئ، او دا زما چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله په دا پلی لیست کې چې دا نورې ویډیوګانې دي، دا هم در سره وګورئ او خوښه کړئ، یو بل دې سره واستوئ. دا چینل دی، دا به روانې د نقیب کلزغه، دا به در مرګه پورې روانې، زموږ ستاسو دغه مجلس به روانې، که خدای کول موږ ته د خدای دپاره به موږ دا یو بل سره کومک کوو. او زما چې کوم علم دی
تاسو ته به منتقله کوو. ستاسو چې کوم علم دی کمنټ په ذریعه او د واتساپ نمبر وړاندې په دا ګروپ کې شته نه، تاسو به را شیر کوئ. دا زما ډسکرپشن کې هم شته، زما پر چینل باندې هم شته نه واتساپ نمبر. میسیجان راستوئ، زه به نوې ویډیوګانې جوړوم. دا تعلقات او دا سیستم به روانې د ټولنې د پرمختګ دپاره، ترقي دپاره، د پوهنې دپاره به، د خدای دپاره به زموږ دا سیستم او دا پوهنې مجلس به روان وي. نو حاضردم دا چینل سبسکرایب کړئ. حاضردم ماته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.